په دغه کتنه کې چې نن غرمه په ارګ کې ترسره شوه د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا مصوبه د دغه شورا د غړي شیخ خدابخش محسنی لخوا ولوستل شوه. قراره که مشاهده می‌گردد اعلان نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری و سپردن قدرت از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر بیش از حد طولانی گردیده و اثرات منفی و ناگوار در همه عرصه‌های زندگی مردم بیچاره و مظلوم افغانستان به جا گذاشته است. وضع امنیتی کشور نهایت خراب گردیده و در اکثر ولایات جنگ و درگیری با مخالفین مسلح جریان دارد. اختطاف، قتل، سرقت، بیکاری و گرسنگی همه روز ملت را تهدید نموده و اوضاع هر روز بدتر می شود. بناهن شورا از هر دو کاندید محترم ریاست جمهوری تقاضا می نماید تا بالای این ملت رنج دیده از ترحم و رأفت کار گرفته اختلافاتشان از راه مذاکره و مفاهمه حل و هر چه زودتر به تشکیل حکومت وحدت ملی بپردازند و بیش از این ملت قهرمان و مسلمان ما را در انتظار تعیین سرنوشتشان نگذارند. 3. شورای علما من حیث امانتداران این امت همیشه خواهان تطبیق حدود و احکام شریعت بوده و از مسئولین امور تکراراً خواستار عملی شدن این آرزوی قلبی ملت مسلمان شده اند تا جنایتکاران نتوانند به جان و مال و آبروی مسلمانان تجاوز نمایند. شورای علما حادثه غمانگیز و شرم‌آور پغمان را شدیداً محکوم نموده و برای جنایتکاران که از طرف محکمه ابتدائیه تعزیراً به اشد مجازات محکوم شده اند از محاکم فوقانی و شخص رئیس جمهور تقاضا می نماید تا حکم محکمه ابتدائیه را تأیید و در توشیح و تطبیق آن باعث تشفی قلوب متضررین، عبرت دیگران و تأمین امنیت در کشور گردند. جمهور رئیس حامد کرزي د هیواد د علماو د سراسري شورا پریکړې وستایلې ویل تاسو لکه د تل په څیر نن هم د هیواد د مهمو ملي مسلو په اړه خبرې وکړې چې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ته پکې توصیه او سپارښتنې موجودې وي. جمهور رئیس کرزي د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د اشارې په ترڅ کې وویل نن ما د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غني احمدزي او ډاکټر عبدالله سره وکتل او په دوی کې مې د همکارۍ شوق او د تفاهم د هیلې فضا ډیره ښه وموندله چې انشاءالله په راتلونکو یوه یا دوه ورځو کې به موضوع حل او د دوی ترمنځ به شوې موافقه نهایي شي چې تقریبا نهایي شوې هم ده. ستاسو علماو نننی تشویق او توصیه به حتما موضوع چټکه کړي. د هیواد جمهور رئیس پغمان ته نږدې د غلا او بې حرمتۍ پیښې ته د اشارې په ترڅ کې وویل د دغه ناروا پیښې څخه په خبرېدو سره مې قاضي القضات ته وویل چې د دغه ناوړه عمل ترسره کوونکو ته باید شدیده جزا ورکړل شي. ما قاضي القضات ته د جمهور رئیس په توګه نه بلکې د افغانستان د یو اوسیدونکي په توګه خپله هیله څرګنده کړه خو اوس چې محکمې پر دغو جنایتکارانو باندې د اعدام حکم صادر کړی دی زه د افغانستان د جمهور رئیس په توګه دغه حکم تاییدوم او کله چې د محکمو لخوا دغه حکم نهایي شو د تطبیق لپاره به یې په علني ډول اقدام وکړم. په دې کتنه کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف په تیرو 12 کلونو کې د هیواد دیني عالمانو ته د جمهور رئیس حامد کرزي د پاملرنې له امله مننه وکړه ویل تاسو تل د علماو عزت او درناوی کړی دی. مولوي کشاف وویل علما قدر پیژندونکی کشر دی. د هیواد علما د معنوي رهبرانو په توګه له تاسو سره اوس ښې اړیکې لري. په راتلونکي کې به تاسو ته خپل ملي زعیم په توګه وفادار پاتې شي او ستاسو عزت او احترام به کوي دا ځکه چې د عزت وړ یې.